السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. محترمو ډېر یو مهمه مسله ذهن ته راغله چې هغه مونځ کول دي. زمونږ زیاتره وروڼه او خویندې مونځ کوي، مونځ پابندي هم کوي، خلک یې تیز کوي، خراب یې کوي، الفاظ غلط وي د مانځه په داخل کې. مانځه کې خشوع خضوع نه ښکاره کېږي، د رکوع نه وروسته ملا نه برابروي، دو سجدو منځ کې ملا نه برابروي. حال دا ده چې دا په مانځه کې ډېر مهم مسایل دي. خلک منځونه تیز کوي، خلک د منځونو سره عادت دي د تیزوالي سره، د ډېر اختصار او مختصروالي سره. حال دا ده چې د منځ په رابطه ډېر زیات آیتونه ډېر نبوي احادیث راغلي. د دوه رکعاته منځ طریقه لنډه ښه دي کې د دعاګانې مختلفه ذکر کوو چې ټولونه ورسره عادت شي. د منځه د خشوع اسباب یو درس مونږ کړی، هغه مو واورئ، ځکه مونږ ډېر مهم عمل دی. دا دنیا کې چې څومره تاسې په مصروف اوسئ دا به له خیر ونه رسي، خو مونږ د له خیر رسي اخره. خو مونږ په کلاره کوو، تیز مونږ عادت دا لرې کړئ. اول چې کله څوک منځه داخلېږي نو الله اکبر دی تکبیر تحریمه وایي. تحریمه ولا ځکه وایي چې عام مشاغل به دا حرام شي. دی وخت سبحانك اللهم دا دعا مشتا او دا د امام ابو داود روایت دی. دا دعا ویل شي سبحانك اللهم وبحمدك دا خیره. دا ویل شي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا د امام احمد نقل کړي. خو دعاګانې بدلوه را بدلوه چې منځه کې د خوند احساس ته راشي. تنوع فی الادعیه کوه. درجة دام ویل شي سبحانك اللهم په ځای باندې اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. دايما مسلم دا اثر نقل کړی دا حدیث. دا د سبحانك اللهم په ځای باندې واستل شي. نو نور دعاګانې مشته دي، کله اغل ولا او کله دارو، خو ډېر سوچ او فکر سره لوله ان شاء الله د منځه نو به خوند واخلي. کله چې دا دعا ولوستله د هغه نه وروسته اعوذ بالله بسم الله او بیا الحمد لله. یو خو اعوذ بالله دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویلی شي، او که دا ولولي دا ډېره کامله اعوذ بالله. دا امام ابو داود ترمذي نقل کړی دی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. د بعض علماء نقل ده د همزه د نفثه من همزه ونفخه ونفثه ترجمه داسې کړې ده. د هغه د لیونتوب نه، د هغه د کبر تکبر نه او د هغه د شیرون نه. دا کامل تعوذ دی. دا د هر تلاوت او د فاتحې نه مخکې لوستل پکار دی. یعنی کله اغل ولا کله دا خدا لوستل پکار دی. دا ډېر کامل تعوذ دی. درې قسمه اعوذ بالله حدیث کې نقل ده. دارنګه دا د چې کله ولوستله به رکوع ته تګ دی، ځکه فاتحه ده سورت دی او رکوع ته تګ دی. په رکوع کې دا دعاګانې وایه. سبحان ربي العظیم دا په حدیثو کې شته دی. کله اغل ولا کله دال ولا یوه دعا به لولي، جمع د ادعیه او د اذکار او رکوع کوي. سبوح قدوس رب الملائکة والروح دال ولا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بخاري روایت مسلم دال ولا. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي دال ولا. د امام مسلم ترمذي نسائی نقل کړي. دارنګه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة امام ابو داود نسائی نقل کړي. مسند احمد کې سبحانك وبحمدك لا اله الا انت
د دې نه به یوه دعا لولي په رکوع یوه دعا ته یاده کله یوه لوله کله بله کله یوه کله بله دې سره به ته په مانځه کې یو خوند احساس وکړي دارنګه کله چې څوک رکوع نه پورته شي سمع الله لمن حمده زمونږ خلک ډایرکټ ځي سجدې ته تر دې چې حمدهو کې غدار سم نه تلفظ کړي خو سجدې ته رسېدلی نه دلته دمه وکړه که دا دعاګانې درته نه درځي هم ودرېږه او دا ولوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه در بخاری نه صحیح مشکات روایت دی دیزی پر ولوله او بیا سجدې ته لاړ شه نور دعاګانې هم شته د یوه دعا یاده کړه دا هم کافي ده د هغه نه وروسته سجدې ته تګ دی سجدې چې کله راشي دا دعا چې ده د رکوع نه وروسته دا به فرض مانځه کې هم لولي سنتو کې هم نفلو کې په ټولو کې دا لولي سجده کې دا لوستلی شي سبحان ربي الاعلى حدیث کې هم شته سبحان ربي الاعلى څه ده کې ویلی شي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره دا امام مسلم نقل کړی ده دا هم ویلی شي سجدو کې مختلف اذکار ویلی شي بیا هغه اذکار په فرضو کې غوره دي چې کوم نقل دي په فرضو کې او کوم چې عام ادعیې دي هغه پکې ویلی شي دارنګه دا هم په سجده کې ویلی شي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دا د امام مسلم روایت دی سجدو کې دام ویلی شي اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله احسن الخالق دام ویلی شي سجده کې ته چې کله په سجدو کې دومره اذکار ولولې د دې ذکر په ترجمه کې هم سوچ کې بیا به ته د مانځه نه ډېر خوند واخلې دارنګه د دوه سجدو ترمنځ زموږ عوامونه او خویندې هېڅ ملا نه برابر نه الله اکبر الله اکبر ډېر خراب منځونه خلک د دوه سجدو ترمنځ دومره خلوصلی شي لږ داسې ودرېږه سجدو ترمنځ او دومره ووایه که فرض مونځ که هر یو مونځ رب اغفر لي رب اغفر لي دا نه صحیح روایت دی رب اغفر لي رب اغفر لي یا دا دعا ولوله اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني مشکات کې دا حدیث نقل دی دا د چې کله ولوستل د هغه نه وروسته ته بل رکعت ته راځي خو هماغه د رکوع نه وروسته دعاګانې مخکې ذکر شوې بیا د التحیات الله ته لولي د هغې نه وروسته دعاګانې حدیثو کې شته التحیات الله دې ولوستله اللهم صل علی مبارک دې ولوستل درود ابراهیمي دې ولوستل د درود نه وروسته مختلفې دعاګانې لوستلی شي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه دا ډېره جامع دعا ده دا ویلی شي دې سره بل هم ملګري کولی شي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات دا ابن ماجه او ابن ماجه کې هم مشکات کې د حدیث دا دعا نه درګه دا ویلی شي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم شیخ زموږ د ډېر عوام کورونو په ذهن کې راشي چې دا دعاګانې مو څنګه یادوي قدرمنو موږ تاسو له څومره خبرې یادوي د ژوند په څومره چارو باندې پوهېږي دا خو مختصرې دعاګانې دي دا مخکې کومه دعا چې ذکر شوله د څلورو شیانو نه پناه د امام طاووس باره کې دا خبره نقل ده د هغې زوی مونځ ورته ووایي د دغې څلورو شیانو تا پناه غوښتله د فتنې د مسیح دجال نه د فتنې د مرګ او د ژوند نه دا دې ولوستله او د عذاب خبر نه وایي نه و سر نه بېرته مونځ حتی بعض علماو دې له واجب ویلي ده بعض حنابلاو دا د دوه رکعت د مونځ ترتیب چې په دغه ترتیب باندې تاسو مونځونه وکړئ او په دې مونځونو کې د دعاګانې ولولئ دعاګانو سره قدمونو ځانونه عادت کړئ دې کې خیر او فایده د دنیا او د آخرت. السلام علیکم.